ملګرو سلام. څو کاله وړاندې د شاه سعود شاجي یو شعر ما خپور کړی و، یوه داسې ورځ به راشي. دا یو عنوان و، آزاد شعر و. په هغه ورځ نن راغلې ده، نو د همغې ورځې په ویاړ او په خوشحالۍ او په ویښتابه کې به دا شعر زه نن تاسو ته ووایم، او دا به زمونږ د زړونو منظور پښتین ته ډالۍ وي زما له خوا نه ټولو ته. یوه داسې ورځ به راشي، یو سړی دی را روان دی، را روان دی اوس به راشي. د نفرت په دې تیاره کې به څراغ راته رڼا کړي، د پاڅون په یو اواز به زندګي راکې پیدا کړي. بیا به مونږ داسې نه یو، په دې حال باندې به نه یو، پرمختګ به مو نامه وي، په زوال باندې به نه یو. دا کچه کچه کورونه به ماڼۍ وي بیا زمونږه، جنګ ځپلې شاړه خاوره به سپوږمۍ وي بیا زمونږه. دا سنګرې او مورچې به مدرسې وي د مرمرو، کتابونه به خورېږي په پښتو د دې خړسرو. د مغرب خلک به وایي دا سړي دي که پیریان دي، عربیان به ورته وایي پښتانه مسلمانان دي. چین به هم را باندې ویاړي چې بامیانو کې بودا و، هند به وایي چې همدلته د ډیلي تاریخ پیدا و، هند به وایي چې همدلته د ډیلي تاریخ پیدا و. یوه داسې ورځ به راشي چې زمونږ د قام بچي به د نړۍ جالوانان وي، دوی په جنګ کې زیږېدلي سوځېدلي زخم شوي، نو د امن او د سولې به هم دوی قهرمانان وي. یوه داسې ورځ به راشي د تاریخ په لومبۍ پاڼه به زمونږ د قام نامه وي، پېښور به مو لندن وي او برلین به مو کامه وي. یو سړی دی را روان دی، را روان دی اوس به راشي او یو راز به راله راکړي. یو سړی دی را روان دی، را روان دی اوس به راشي او یو راز به راله راکړي، یو اواز به راله راکړي. د نفرت او جنګ خبرې به د سولې ترانې شي، دا د وینې زمانې به بیا د مینې زمانې شي. د بارودو بوی به نوي ګلابونه به زرغون شي، سپین سهار به را پیدا شي، توره شپه به سباون شي. یو سړی دی اوس به راشي، را روان دی، را روان دی. هغه وګوره شمله یې راته لرې نه ښکارېږي، د وطن په هر سړي کې د روح شمع بلیږي، او د هرې پېغلې سترګو کې د ده سترګې غړېږي. نو د شاجي د دې شعر نه تاسو خوند واخلئ. یو څه نوره برخه هم لرله، خو بس ما همدومره تاسو ته ووایي په دې هیله چې تاسو ډېر خوند ترېنه واخلئ. او ما هم تاسو ته دا د منظور پښتین، زموږ ټولو د زړونو پښتین د مبارزې په ویاړ باندې وړاندې کړ. ډېره زیاته مننه.